نهم سنبله نماد ایستادگی و مجاهدت ملت قهرمان افغانستان. نهم سنبله روزی است که آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان پا به فرار گذاشتند. باشندگان غزنی این روز را یک روز با افتخار و تاریخی می دانند. الحمدلله دا خو د افغانستان په تاریخ کې لکه څنګه چې د موږ پلرونو نیکونو له انګلیسانو چنګیزیانو اروپایانو او په زمن د دې کې له روسانو نه کوم بریا لاسته راوړې وه، نو دا هم دغه د موږ اوسني نسل دغه ستره بریا وه. الله پاک د ټولو ته دغه ورځ مبارکه کړي. یک روز پر افتخار، یک روز تاریخی است که روز آخرین فراری آمریکا امروز است. بعد از اون الحمدلله این امنیت آمد. امنیت ما، امنیت دین ما، امنیت فرهنگ و ما، امنیت از تمام لحاظ امنیت آمد. چرا ما الحمدلله مردم مسلمان هستم، از هر چی این برای مهم است که ما قانون قرآنی و شرعی را نگه دارم. ما به خاطر این 20 سال مبارزه کردم. باشندگان این ولایت قربانی ها و زحمات مجاهدین را با به دست آوردن آزادی می ستایند و می گویند با حاکم شدن امارت اسلامی در کشور پیشرفت‌های چشمگیری در بخش‌های مختلف دیده می شود. مال کلگی مردم ملت همگی خوشحال هستند. خوب است، خدا را شکر. درباره همین کوچه ها، سرک ها و اینا بازسازی و اینا است، یک چیزی چشمدید داریم. ما خوشحال هستیم. باز از امارت اسلامی از اینا میخوایم که خدمت بکنن همین توی کارهایی که به نفع ملت افغانستان باشه. این کار خیلی خوب نیست ندی. څوره وطن ته خدمت وسی، څوره وطن ته کار وسی، څوره وطن جوړ سي، لکه څه رقم سي روان دي، کارونه روان دي، سړکونه روان دي، مکتبونه روان دي، نور داسې کارونه په مختګ روان ده. موږ نور هم غواړو چې موږ یو ساري علاقې ته دغه رقم خدمت وسی، دا رقم وطن جوړ سي. لکه دا اوس رشته موټران ځي و راځي، دنیا د کته پورته کیږي، چاته دا خطر نشته چې چیرته ځې له کومه رالی چې شی کې څه د مسلک ده. اینکه افغانستان در طول تاریخ سه قدرت بزرگ جهان را در افغانستان شکست دادند و آخرین حمله آور آمریکا و متحدانش بود که با مقاومت امارت اسلامی مواجه شده و سرانجام شکست خوردند و از افغانستان پا به فرار گذاشتند. به گفته یک کارشناسان امور، ضروری است که امارت اسلامی حالا از تجربیات گذشته درس گرفته و برای پیشرفت و آبادی کشور زمینه را مساعد کرده سرنوشت کشور را رقم بزند.